سلامونه او نیکې هیلې. د متحده عربي اماراتو ولسمشر د اماراتو د 50مې ملي ورځې په پار 800 تنه بندیان معافوي، پورونه او جریمې هم تادیه کوي. او همداراز د شارجې حاکم بیا 230 تنه، د فجرې حاکم 101 او بیا د دوبۍ ولیعهد 672 تنه زندانیانو د خوشي کولو امر کړی ده. په یاده پریکړه کې د یو شمېر هغو افغانانو د خوشي کېدو چانس هم شته کوم چې د اماراتو کې اوس مهال د بند شپې او ورځې تیروي. د یادونې وړ ده چې د اول د دسمبر نه تر 3 د دسمبر پورې به په ابوظبي، دوبۍ، شارجه، عجمان او داسې نورو ځایونو کې به پارکینګ فری وي او د ابوظبي په ښار کې به ټول چارجز هم نه وي. د دقیق او پر وخت موضوعاتو لپاره هیله د مسافر چینل سره یوټیوب کې یو ځای شئ. مننه.